د کامي لویې جرګې د جوړېدو لپاره دا تیر څو اونۍ خورې ورې هڅې کیږي چې ولسي خلک سیاسي څیرې او ټولنیز بنسټونه ور وبلي. ټولو ته ډېر په درانه زړه سره ډېر د امیدونو ډک زړه سره تاسو د 11 اکتوبر دعوت هم دی درته هغه هم قبول کړئ. ها بیرته به مخامخ هم درځو، داسې نه ده مخکې هم تللي یو بیا ځو، خو البته دا هم ده چې موږ یو سیټ اپ د هغې دپاره سیټ کوو چې هغه قوي وي او ډېر معزز طریقه هر شی وشي. خو بیا هم دعوت تاسو بیا هم یی تاسو زموږ هڅه زموږ هر شی خپل په سترګې ولیدله چې دا موږ یوازې او یوازې ستاسو دغه درنو شملو ستاسو دغه درنو دغه عهدې چې تاسو لرئ د دغو د عزت او د احترام په خاطر باندې موږ یو څو ورځې دا شی وځنډول. موږ د مختلفو سیاسي ګوندونو و مشرانو ته د دوی وفدونو ته ورغلي یو، دعوتونه په مرکزي سطح ورکړي دي. دا جرګه د اکتوبر په 11مه په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په سمبالغ جوړیږي او وايي خیبر دره یې ځکه غوره کړي چې د پښتنو د تاریخ مهمه سیمه ده. د نظر خاوندان وایي دا جرګه یوه برخلیک ټاکونکې پرېکنده او مهمه جرګه ده. د اکتوبر 11مه نیټه د تاریخي افغانستان د لوی ولس په معاصر تاریخ کې یوه برخلیک ټاکونکې او مهمه ورځ ده. د کامي جرګې اجنډا کې د سیستماتیکې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره غږ د پښتنو په سیمو کې د نیواک او استعمار پای او په پاکستان کې د زرګونو ورکو پښتنو د حق غوښتنې چیغه پورته کول ښودل شوي دي. 11 اکتوبر ته به د پښتنو کامي عدالت لګوو او ټول پښتون ولس ته څپړې به څوک نه وایي غم دی د ټول پښتون ولس نماینده خلک به د ملنګ په شان کلي کلي ته ننوځو، هغو ته به په خپل لاسونو دعوت ورکړو، جولې به ورته وچوو چې کام غر کېږي راووځه. خو بیا طریقه درته ښایم چې هلته به څنګه وي. یو لوی میدان چې په هغه کې 40 زره ده نماینده خلک ځایېدلی شي، دا به کېنوو، بیا به یو سکرین ورته ولګوو د پښتون وطن چې څومره هم ظلم پې شوی دی، دروغ نه رښتونی، هغه به ټول ورته بیان کړو. څومره وسایل یې دي او څومره یې ځنه وخوړل او څومره خوري، دا به ټول په دې سکرین ټولو ته ور ووینو. بلتان د کامي جرګې د رابللو بیړنۍ اړتیا د پښتون مبارز ګیلمن وزیر په جنازه کې ولیدل شوه. د هغه بېرحمانه وژنې نږدې ټول پښتانه وبوږنول او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وویل مهمه ده چې نور دې د دې حالت پای ته رسولو لپاره پښتانه مشران په شریکه یو حل ومومي. دا چې دا حل به کله وي، څه به وي او کومه لاره به غوره کیږي، د ځواب لپاره یې ټولې سترګې د اکتوبر 11مې ته اوښتې دي. دشمن سر